خبر د افغانو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدل، یو ډالر په 90 افغانۍ بدلیږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهرکلی کوم هیواد کې د صرافیانو تړل کېدلو وروسته د افغانو پر وړاندې د ډالر ارزښت بیا لوړ شوی دی. د کابل او نور ولایتونو کې ځینې صرافان وایي چې نن یکشنبه د غویي پر 15 یو ډالر په 90 افغانۍ بدلیږي. د صرافانو په وینا تېره ورځ په یو ډالر په 9 افغانۍ بدلیږي، خو نن افغانو پر وړاندې ډالر ارزښت لوړ شوی دی. ځینې اقتصاد کارپوهان وایي چې هیواد په صرافیانو تړل کېدل د ډالرو د بیې لوړېدل لامل شوي دي. د طالبانو له خوا د صرافیو جوازونو په اخیستلو کې د سختې لوستلو وروسته تېره ورځ کابل کې د پیسو راکړه ورکړه لوی مرکز شهزاده سرای او په ټولو ولایتونو کې د صرافي اعتراض په ډول تړل شوي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.